علیکم ورحمة تعالی وبرکاته. ټول روغ جوړ یاست او د صحت په جامو کې یاست. څنګه کولی شو نننۍ علوم دې په اړه ده چې کاریال کې صوتي فایل نشر کړو. راځو لیکنو کاریال ته یا لومړی اډمین ته راځو. راځم دلته صفحه جوړوم او ورته لیکم چې audio list. نو راوځئ دا د اپلوډ برخې ته مخکینی ویډیو مو که نه وي کتلی هغه وګورئ. نو لومړی به تاسو یو دانه دا کرتیو چې دا به راواخلو او ښه د هغه څخه وروسته یو دانه ایمیج کېږدو، فیډینګ به یې 0 کړو یا هم یو داسې لمبه اندازه به 200 ورکړو. راپسې دغه ایمیج ته به زه خیر کوم خبره نه ده. له هغه څخه وروسته به راسو یو ټکسټ ویو، ټکسټ نه ایډیټ ټکسټ، دغه یوه او دوه دې ته نومان که ورکوئ ورکړئ، که نه یې ورکوئ مې ورکوئ، کومه خبره نه ده. میچ ټو پرین دا هم میچ ټو پرین. اوس به نو دا منځ ته راوړو دغسې. له هغه څخه وروسته ملګرو دوه بټنه رااخلم، یو هم دلته یو هم دلته. راځو په دغه لومړني کې لیکو چې صوتي فایل شرط شوي تاسو راوړئ. صوتي مطلب صوتي راخیستل. په دوهم کې صوتي لپاره یو عکس راواخلئ. دلته به چې رقم عکس تاسو ته خوښ کړئ. صوتي ته عکس. له هغه څخه وروسته یو بل بټن راواخلئ دلته او په دې کې ورته ولیکو نشرول. تاسو نشرول لپاره بله صفحه هم جوړولی شئ د دغو خیر زه دا ټول په یوه صفحه کې اجرا کوم. راځو دلته کمپونیټ برخې ته ډاټابیس به جوړ کړئ یا لیکم audio ډاټا. دا څه وروسته دلته هم چې ولیکو مطلب audio ډاټا. دا دغه یې بدل کړئ ښه ده ملګرو، ډاټابیس بدله کړئ ښه، ځکه چې دلته ستونزه پیدا کېږي. سټوري به جوړ کړئ، مطلب سټوري جوړوم د څه شي په نوم سره، د audio upload. دلته هم دا چې کوم دا نومان ملګرو تغییر باید ورکړئ، سټوریج او ډاټابیس ته. ملګرو راپسې دغلته دغه عکس مو چې نشر کړی و هغه ځای ته به راسئ او دا به ټول داسې کاپي کړئ. یا چې په نوم یې هلته ثبت کوئ. د دې ځای څخه وځو، راځو دا نه دغه برخې ته د اپلوډ برخې ته د audio فایل. نو راپسې دا به دلې کېږدئ او سټرینګ به جوړ کړئ یا audio په نوم سره سټرینګ جوړوم. دلته به audio دا انتخاب کړئ او ماف هم بدل کړئ.
مطلب مف audio دې چارج نمبر کوئ خو دلته مف ورته بدل کړئ. دلته هم بیا هلته یو څو دقیقې راځي لا بل دغه سره بیا نښلول کېږي ډاټابیس سره، نو په دې خاطر دا هم ورته بدل کړئ. دلته ډاټابیس هم ورته بدل کړئ. دلته ایډیټ ټکسټ چې دا ورته انتخاب کړئ، دلته لومړنی ایډیټ، دلته هم دوهم، یعنې په دې کې د نوم ولیکل شي هغه یا د شاعر نوم یا د کوم بل چا د لومړني کې، دوهمه کې د هغه ټایټل ولیکل شي چې شي عنوان او دغلته راسئ دغه کې چې دا ورته بدله کړئ audio اور مجبور کړئ، بس دومره بس ده. او دغلته دا هم که بدلوئ بدله کړئ، که نه بدلوئ نه بدلوئ، زه audio کوم. نو دغه دواړه کلیانې څه دي کوم دغه نشي که راتلی، دلته هم دا ورته انتخاب کړئ. دلته زه ورته وایم چې کله زه به کلیک وکړم نو د دې کله نشر چې audio لیست ته دې مابوځي. دلته هغه سټرینګ راواخلئ، د audio په نوم سره جوړ کړی و دلته یې کېږدئ، دلته هم audio دغه انتخاب کړئ. دا ټول یوازې ور بدل کړئ، دې ځای څخه نور ښایي به شي ملګرو دلته هم ورکړئ دغه نو دې ځای څخه وځو رابسئ دغه د نشرولو دغه ته یې دا عکس دا به کاپي کړئ دغسې تیر نوم چې ورکوئ هلته به یې سره ثبت کړئ، بیا راسئ دلته ښکته به لاړ شئ، دا به راواخلئ د دې پکې دلته بټن هغه بټن د انتخاب کړئ کوم بټن کې چې تاسو دغه پروګریس یا هم مطلب نشرولو فیصدي معلومه کړئ. نو راسئ څلورم ورله انتخابوم دغه بټن یو برخې ته راځو دغه څلورم بټن او دلته به یې نوم ورته ولیکئ، دلته هم مطلب ټایټل اړوند. له هغه څخه وروسته ملګرو رابسئ دا صوتي اخیستل باندې اون کلیک او دلته راسئ کمپنۍ برخې ته دا بلاک راواخلئ پیک کړه. هغه څخه وروسته به وځئ ښه ملګرو یوه شېبه نو ملګرو رابسئ دلته کمپنۍ برخې ته او یو به سټوریج جوړ کړئ بل نو زه د ایمیج په نوم سره جوړوم او یو هم ډاټابیس جوړ کړئ. له هغه څخه وروسته به راسئ دلته د اپلوډ برخې ته او دلته به یو دانه دغه جوړ کړئ سټرینګ به راواخلئ دا سټرینګ لاک دلته به دا لاره انتخاب کړئ او دلته لیک کېږدئ. بیا له هغه څخه وروسته راځو دلته او دا رااخلو دا بلاک زه ورته وایم چې په دویمه ایمیجه کې دي دغه چې دا پکې ښکاره دي هم شي دغه انځور کوم چې زه راخلم. ښه نو ملګرو نور نو یوه شېبه یو کار پاته ده دا کمپونیټونه او زه د بټن ته دلته زما کمپونیټ جوړوم هغه برخه کې بند شوی دی دغه فایل پیکر به جوړ کړئ دلته به ایمیج ولرئ انتخاب کړئ آرټ د دې ځای څخه وځو ملګرو دلته به انشاءالله اضافه شوی ده دې ځای به کلیک وکړئ دلته به یو بل سټرینګ هم جوړ کړئ زه یې د فایل په نوم سره جوړوم سټرینګ دا بلاک
لیست برخه ته به راسئ. دا بلاک دغه فایل په نوم سټرینګ دلته به 0 ورته ولیکئ. بیا کمپونیټ برخې ته راسئ. د اپلوډ سټوریج کې برخه کې د اپلوډ دغه څه دلته به تاسو ایمیج چې په نوم سټوریج جوړ کړی وي هغه به ورته انتخاب کړئ او بیا به راسئ دلته نه فایل برخې ته دلته دا بلاک به راواخلئ. هغه څخه وروسته دلته راسئ د فایل په نوم سره کوم دغه چې جوړ کړو هغه به ډلې پکې کېږدئ او دغه دلته به یې پکې کېږدئ. بیا له هغه څخه وروسته ویو برخې ته به راسئ. دلته او دلته به دا راواخلئ. دلته من دوهمه ایمیج ولرئ انتخاب کړئ او دا به کاپي کړئ دلې به کېږدئ. که نه ملګرو نور نوکان راسره زه دلته دغه ځای ته د ایمیج دغه ته دا مخکې موږ په مخکینیو ویډیوګانو کې ترسره کړی دا کار ملګرو دا تاسو ترسره کړئ. نو په دې خاطر باندې راپسې دلته دا ټول سره راواخلئ صاف به یې کړئ. دلته یو چې نوم ولره ورکړئ. دلته بیا بل کمپنۍ جوړ کړئ دا فایل پیکر اوډیو په نوم سره او دلته به ورته ولیکئ ښه دلته راسئ دا اوډیو فایل دا به اډ کړئ. رابسئ ښکته دلته به بلاکونه کوم چې ساتل شوي هغه راواخلئ ټول دلې او دلته به سټرینګ جوړ کړئ مطلب اوډیو دا او یو بل اوډیو نیم دا به هم چې کله جوړ کړو ملګرو آټ یو بل دغه هم جوړ کړئ بولین هغه ته هم 4 نمبر په ورکړئ. رابسئ دغه ځای کې به اوډیو آټ او نیم دا بولډر انتخاب کړئ او دلته به بولین دغه بولډر انتخاب کړئ. بیا دلته راسئ ایمیج دوهمه او رابسئ دلته به اوډیو که د دې ته اړتیا نشته دا به لرې کړئ ملګرو. نو دغه ده دا هم راواخیستل شو. نو د دې کمپونیټ برخې کار خلاص شو. دغه کمپونیټونه دې جوړ کړئ ملګرو تاسو دغه نو رابسئ له هغه څخه وروسته د دغه برخې ته د اوډیو د ډاونلوډ برخې ته چې به یو کار ترسره کړئ دلته به راسئ دا به کاپي کړئ ملګرو دغه اوډیو دغه چې ده دا به کاپي کړئ او دوه به یې کړئ په دې ځای کې به ورته ولیکئ کلي به بدله کړئ ایمیج زه ایمیج کوم دا به داسې سیو کړئ. دغه څخه وروسته بل ته راسئ ګورو موږ یو دانه دغه جوړ کړی ولو د ایمیج اول په نوم سره مې د سټرینګ جوړ کړی هغه به دلې پکې کېدی. نو ښه به چې په څېرې ګورم ملګرو کومه غلطي پکې ونه شي. دلته راځم بس سمه ده ملګرو دغه بل ته پکې کېږدئ. دغه څخه وروسته به راسئ دغه د عکس د نشرولو دغه ته دا به ټول کاپي کړئ دې 4 نوم په کوی ورکړئ. دغه څخه وروسته به راسئ د نشرولو بټن ته او رابسئ دا به راواخلئ دلته به دغه لومړنی ټکسټ
دلته هم دوهمه. دلته مطلب زه ورته لیکمه چې صوتي عنوان. دا یو څو ټک ورکوئ باره کړئ، که نه ورکوئ مه ورکوئ. د هغه څخه وروسته راځو دلته پکې لیک مطلب صوتي راواخلئ. نو راځو دلته به سټوریج کوم ورلره انتخاب کړو، اوډیو اپلوډ سټوریج، او دلته به اوډیو دلته یې هم نیم دا به دواړه ورکړئ، او دلته بولي نوم د اوټ نوم جوړ کړی هغه موندلې ورکړئ. نور نو دا د ملګرو د دې ځای کار پوره خلاص. یوازې صوتي ته عکس دلته به راسم کمپونیټ برخې ته او دغه دلته به ایمیج دغه چې دا فولډر انتخاب کړئ. ملګرو دغه د دې برخې کار خلاص. اوس نو راځو لیست ته. دلته به تاسو راسئ د مین ته، او دغه لیست چې ده زه خیر دغه سودلې دینیر میسټوفرین او دغه لیست فیډینګ به صفر کړو، او دا به داسې واړوو یا د 80% تر څو اولنی پوسټ مطلب اخرنی پوسټ په سر کې ښکاره کړي. او راسئ د دې لینیرې رنګ چې مطلب دا زه داسې کوم دغسې، او دا هم میسټوفرین. د هغه څخه وروسته یوه شېبه ملګرو ښه د هغه څخه وروسته به دغه ولره انتخاب کړئ، دغه کسټم یو، او رابسئ دغې برخې ته. دغه بلاکونه چې دي دا به ټول تاسو درسره وساتئ. او مخکینۍ ویډیوګانې مو که نه وي کتلې هغه یې وګورئ ملګرو. نو په دې خاطر باندې موږ د فایربیس ابتدایي دا سټور شروع کړی دی، نو په دې خاطر باندې تاسو هغه ویډیو هم وګورئ تر څو ټول سم درته معلوم شي. نو رابسئ دا به سراسر ټول کافي کړئ، او رابسئ اوډیو لیست دغه ځای ته، دا به ټول دلې کېږي. دلته یوه شي ملګرو دا دلې یوه شي ملګرو دا زه لرې کوم، او رابسئ ملګرو بېرته مین اکټیویټي ته. دلته دغه یو دغه موږ جوړ کړی و، دا به تاسو سره ثبت کړئ. دا به ثبت کړئ، بېرته به راسو دلې او دلې به یې پیسټ کړئ. ملګرو مخکینۍ ویډیوګانې ضرور وګورئ، ځکه چې پرته له هغو څخه بیا سر نه په خلاصېږي. ښه نو رابسئ دلې، دا هم دلته دلته ملګرو یوه کلي وله نیم، دوهمه ټکسټ. نو نیم ته خو دغه سلو ټایټل یعنې د لیکونکي نوم، او په دې ټکسټ کې به هم د لیکنې عنوان ښکاره شي. بله چې وله ایمیج، دلته مې یو کلي ورکړې وه د ایمیج په نوم سره، او رابسو دا به ایمیج کړو داسې، او دلته به هم ورته ولیکو ایمیج په نوم سره کلي وله، هغه به دلې ورکړي، یعنې هغه عکس یې دلې پکې ښکاره شي د شعر. د هغه څخه وروسته بله کلي وله د اوډیو په نوم سره، هغه به راسو دلې به اوډیو، او بیا دلته نو دا هم چې کله دلې کېږو ملګرو یو کار به وکړو، دلته به شاته وځو، یو وارې بېرته دلته راځمه،
په کلیانو کې باید غلطي درنه ونه شي. دا د اپلوډ برخه ده د اوډیو. دغه کلیان زه اوس درته ښیم، دا به هلته پکې پیسټ کړئ. دغه یوه دانه نیم په نوم سره وه، بله ټکسټ، بله هم اوډیو، بله هم ایمیج، او دغه کلي اوډ په نوم سره جوړه کړې وه. دا هم باید په یاد وي. دا د دوی عمومي کلي ده. هغه څخه وروسته راسئ دلته، نه بلکې دلته به تاسو یو ایمیج راواخلئ. بس نور نو کار نشته، او مین اکټیویټي ته به لاړ شئ. دغه ځای ته لیست ښکته به راسئ یو برخې ته، او دا به دلې کېږدئ او پټ به یې کړئ. دغه دوهمه ایمیج. هغه څخه وروسته به راسو اوډیو لیست ته، دلته به یې هم پټ کړئ. یو برخې ته دلته به هم دوهمه ایمیج پټ کړئ، او رابسئ دلته به دوهمه ایمیج ورلرئ انتخاب کړئ، دا د اوډیو برخه کې. دغه څخه وروسته ملګرو زموږ بل چې د ملګرو یو انټینټ کمپنۍ جوړ کړئ. دا یې هم انټینټ، او ښه، او رابسئ دغه به کاپي کړئ، دا په دوه دغه سره کړئ، او دلته به د دوهمه کې ورته ولیکئ اوډیو. دا کلي ده چې بیا بلې صفحې سره موږ نښلوي. او رابسئ ملګرو دغه ایمیج دغه چې دا به کاپي کړئ په دغه ځای کې به کېږدئ. دا اوډیو کاپي دلته دغه ځای ته به هم کلي ورلره تغییر کړئ. کلي اوډ وله، کلي مې درته وښوده ملګرو، دغه یې ټولو مهم کلي ده. او رابسئ یو ډیالوګ به هم جوړ کړئ. ډیالوګ هم دا د ډي په نوم سره و، دلته به یې ورلره انتخاب کړئ. نور نو کار نشته ملګرو، ټول کار حل شوی ده. یوازې دلته راسئ مین اکټیویټي ته، دغلته دا سره ثبت کړئ. دا چې کله ثبت کړئ دې ځای څخه به وځئ، رابسئ بېرته اپلوډ برخې ته. ښه، نه دغه اوډیو برخې ته دلته به ډاټابیس جوړ کړئ په هغه نوم سره کوم چې په اوله صفحه کې جوړ کړی په اپلوډ برخه کې. اوډیو ډاټا، دا نوم به ورلره ضرور ورکړئ چې بیا کومه غلطي پکې رامنځته نه شي. اوډیو ډاټا، او رابسئ ایمیج. ښه، دغه سټوریج به هم جوړ سټوریج هم یو نوم ورلره ورکړئ. سټوریج جوړوئ جوړ کړئ، نه جوړوئ مه جوړوئ، ګټه نه کوي. نو راسئ دلته دغه ځای ته ملګرو، ویډیو هم غټېږي، نو په دې خاطر باندې به ویډیو بله برخه کې به انشاءالله د دغه برخې دلته به یو مارک جوړ کړئ، لیست مارک. په بله ویډیو کې به انشاءالله ملګرو اصلي کاریال کې دا خو اډمین برخه ده، په هغه کې به هم دغه دلته به دغه انتخاب کړئ. دا درته هغلته به هم کار ورته وسپارو، نو اوس یوازې د اډمین برخه بس ده، یو بیا غټېږي، نو یوازې د اډمین برخه به انشاءالله بس وي. ښه، رابسئ دلته لیست برخې ته، او دلته به دا ورلره انتخاب کړئ. ښه نو ملګرو، له هغه څخه وروسته کانکریټ دلته به هم هغه
ډیسک پیج دا بندلی هم کیدی او ډاټا بیس فولډر انتخاب کړو. دا ښه نو ملګرو، له هغه څخه وروسته به راسئ دغه ته، دلته به بله صفحه جوړه کړو. اوډیو پیج په نوم سره جوړوم. دلته به راسو، یا به دنه لینیر دا میج ټو پرینټ کوم. بیا نو له هغه څخه وروسته ملګرو دا یوه شپه دا لري کارپیو په دې کې دغه ایمیج ږدم او د دغه فیډینګ چې دا 0 کوئ. سایز به ورلره ورکړو 200. میج ټو پرینټ دغسې ښه ملګرو. له څه اوس دا ورټیکل کړئ او رنګ یې هم سپین کړو. له هغه څخه وروسته به راسئ لینیر یوه شېبه ملګرو، راځه لینیر دا به ورټیکل کړئ او سنټر ورټیکل یې کړئ. بله ټکسټ وي دا لومړني ته آی ډي ورکړئ، یا مطلب نیم د لیکونکي نوم، لیکونکي نه ده کوم د شاعر نوم ښیي چې هر چا کړی. دویم ټکسټ یعنې دا لیکنه. پیډینګ به یې راځه پیډینګ یې صحیح ده. سایز به 14 بولډ او رنګ به دغه یو ورلره انتخاب کړو. دغه ته هم ښه ملګرو. له څه وروسته به راسئ بله لینیر او یو بله په دې کې به دغه کېږدئ دغه بخښنې سره دا نه دغه سیکبار او دغه دلته به دا یو ټکسټ او ښه یوه شی ملګرو دا سیکبار چې ده داسې کړئ. دلته یوه ټکسټ وي او دغه طرف ته بله. اوس نو دغه سیکبار چې ده داسې یو دغه څخه وروسته راځو دې دغه چې ده دا داسې کوو او دغه هم داسې. له هغه څخه وروسته ملګرو بل نور نه کار نشته، یوازې بله لینیر راخلو. ښه نو ملګرو په بله ویډیو کې به انشاءالله ویډیو غټه سوله د اډمین برخې ته به دغه برخې ته به هم کار وسپارو او کاریال ته به هم کار وسپارو. نو تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان. اختر مو هم مبارک شه. خدای تعالی دې وکړي چې خوشحالي اختر ولرئ. نیکمرغه او چینل ضرور سبسکرایب کړئ څو زموږ نور ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو پورې در ورسیږي. نو ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.